نن سبا دا مرض دی چې مشهور شي سبا دا خلک زور کوي چې مشهور شي مشهورتیا یو فتنه ده یو امتحان دی ډېرې مسلې به راته جوړې شي سړی فیسبوک ته راست پلانې د پلاني زوی او د پلانې او پلانې او پلانې او پلانې او پړپړه به د خپل نوم سره لیکلي او به چې مشهور شي نو حیران به شي دې حالاتو ته والله چې یعنی نیکان خلک چې څومره د دې مشهورتیا نه پټېږي او بیا دې عام عوامو ته وګوري چې دین نه خبره نه دوی چې مشهورتیا څومره خوښه امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه یو ناشنا علاقې ته تللی و د خپل شاګرد سره نو څه سامان یې راغستو په لین کې ولاړو نو پای کې رش شو ګڼه شوه او خلکو امام احمد بن حنبل دیکې ورکړه او راولید نو هغه شاګرد یې اواز کو خلکو مخکې وی چې د تاسو نه پېژني دا ګوره احمد بن حنبل دی که داسې ویلی و د خلکو په سر ګرځو چې څنګه دا خبره وکړه هغه ونیو د کمیس غلی شي زموږ دا ژوند خوښ دی چې څوک هم نه پېژني زموږ دا ژوند خوښ دی یو واقع کې داسې راځي په خپل سامان راغسته ور روانو چا ولیدو او دا خو چې دا خو وي هغه غلی شي زموږ دا خوښ دی دا سامان په خپله وکړو خلک مه خبره مشهورتیا نه به ځان پټو او نن سبا دا خلک زور کوي چې مشهور شو مشهورتیا یو فتنه ده یو امتحان دی ډېرې مسلې به راته جوړې شوي